پاکستان یو ځل بیا سم په غم اخته سوی دی او هلته وضعیت ډیر خراب دی. دا چې چرته او څنګه وضعیت چا خراب کړی جزئیات په همدې راپور کې درکوم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ او د تازه خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. بلوچستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر مرکزونو بریدونه او عملیات لا هم روان دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د بلوچستان په نوشکی او پنجګور سیمو کې د ملیشه ځواک اف سی پر مرکزونو د وسلوالو بریدونو کې تر اوسه د 4 پاکستانی پوځیانو وژل کېدل تایید کړي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي شمیر بریدګر لا هم مقاومت کوي چې په وینا یې پوځیانو محاصره کړي دي. شیخ رشید احمد په یوه ویډیویي پیغام کې وویل تېره شپه وسلوالو په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو په مرکزونو لوی بریدونه کړي چې په خبره یې په شا تنبول سوي دي. نوموړی زیاتوي نوشکی کې 9 ترهګر وژل شوي، 4 پوځیان شهیدان شوي او پنجګور کې 6 ترهګر وژل شوي. 4 یا 5 ترهګر لا هم امنیتي ځواکونو محاصره کړي چې پوځ به سخته ماتې ورکړي. پاکستان لیبریشن آرمی BLE چې له پاکستانه د بلوچستان خپلواکۍ ترلاسه کولو غوښتنه کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی. BLE وسلوال وایي دا بریدونه د دوی مجید لیوا نومې ډلې کړي دي. د دې ډلې په یوه اعلامیه کې ویل شوي له پاکستاني پوځیانو سره د دوی نښته دوام لري چې 2 ملګري پکې وژل سوي هم دي. دا په تیره یوه میاشت کې چې ویل کېږي دا ډله بیا منظمه شوې او فعالیتونه یې ډیر کړي د ورته بریدونو لړۍ تازه کړي بلل کېږي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو د څانګې لخوا له دې مخکې یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي وو چې دې برید کې یو پوځي وژل سوی او په ځوابي ډزو کې 4 وسلوال وژل سوي هم دي. دا و د نن ورځې لنډ تازه مهم خبر. تر بیا د خدای پامان.